السلام علیکم د دې ویډیو چې روغ او جوړ یاست. زه اسدالله امیري په نن ویډیو کې ستاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو په ایف جي کوین کې د یوټیوب څخه 120 کوین ترلاسه کړو د یوټیوب ټاسک څخه. نو راځو د ویډیو په طرف. هغه چا چې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، درسره نور ملګرو ته هم شیر کړئ. نو راځو د ویډیو په طرف. کله چې ایف جي اکاونټ تاسو خلاص کړئ، ایف جي اپلیکیشن خپل اکاونټ خلاص کړئ، نو راشئ په دې ټاسک باندې به ورته کلیک واخلئ. ټاسک باندې چې کله کلیک واخیستو دوستانو، بیا به راشئ په دغه ګیب اکسس باندې به ورته کلیک واخلئ. دلته مې چې کله کلیک کوئ دوستانو، تاسو به ویسي سیده یوټیوب اکاونټ ته لږ ورته دلته منتظر شئ. دغه خپل ګوګل اکاونټ به ورته انتخاب کړئ، کنټینیو باندې ورته کلیک کړئ. کله مې چې کنټینیو باندې کلیک کړئ، بیا به تاسو اوپن باندې ورته کلیک وکړئ. نو کله مې چې په اوپن باندې کلیک وکړ، تاسو به بیرته ایف جي اپلیکیشن ته راولي. کله چې اپلیکیشن ته راغلی دوستانو، بیا به راشئ په دغه ټاسک باندې ورته کلیک واخلئ. تاسو باندې چې کله کلیک واخیستو، دا ځل به په دغه چک باندې جوین باندې ورته کلیک واخلئ. کله مې چې جوین باندې ورته کلیک واخیستو دوستانو، تاسو به یوټیوب ته بوځي. نو دلته ما تیار سبسکرایب کړی دی. تاسو که نو سبسکرایب کړی نو تاسو به سبسکرایب کړئ او دغه آل نشان به ورسره کلیک واخلئ، تر څو هغه ویډیوګانې چې دوی شیر کوي نو ټولې تاسو ته ورسیږي. نو اوس دې څخه وځو، راځو خپل ایف جي اپلیکیشن ته. کله چې دلته راغلو، په دغه چک باندې ورته کلیک واخلئ، لږ به ورته منتظر شئ. دلته موږ ته وایي دوستانو چې ستاسو ریوارډ چې شو ریسیو شو، یعنې ترلاسه مو کړئ. نو اوس موږ راځو، دلته ګورو د دې زموږ ایف جي کوین چې دي 1530 ته رسېدلي، یعنې 100 کوین یې موږ ته راکړل. دلته موږ راشو، دلته وګورو، دلته یې موږ ته لیکلي دي چې یوټیوب لخوا چې دا موږ سبسکرایب کړو او موږ ته 120 ایف جي راکړل. نو دا د یوټیوب لخوا 120 ایف جي ترلاسه کولو طریقه. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې کوین ترلاسه کړئ وړیا. نو دا همدارنګه دي کې نور اپډیټ هم راځي انشاءالله په روانو څو میاشتو کې به راشي، چې د ټویټر څخه به هم موږ ته کوین راکوي، انسټاګرام څخه هم، ټیک ټاک څخه هم او فیسبوک څخه به هم راکوي. دا په راتلونکي کې راځي. نو دغه به زموږ د نن ورځې ویډیو چې خوښ شوی وي، د نورو دوستانو سره شیر کړئ او لایک او فالو مو هېر نه شي، ځکه زموږ چینل نوی دی او سبسکرایبر نه لري. نو هیله کوم زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.